الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سلورم سپارہ سورة آل عمران او یوصل سلور شپیتم نمبر آیت تی. مخکنو آیاتونو کی اللہ جل شانہ فرمائل چې د یو پیغمبر لپاره دا مناسب نه ده چې دا خیانت وکړي او چام چې خیانت وکړو نو دا براتلل کې هغه چې دا کم خیانت کړی د قیامت په ورځ باندې او هر یو نفس تبا د هغې پوره بدلا دا ورکړل شي او د دې خلکو سره به بېانصافي دا نشي کولی. اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي لقد من الله علی المؤمنین. نبی خو لا خیانت سکه چې دا د الله احسان دی په مؤمنانو باندې. لقد من الله علی المؤمنین، په تحقیق سره الله احسان کړی دی په مؤمنانو باندې. اذ بعث فیهم رسولا، هغه وخت کې چې راویلېږو په دې کې یو لوی پیغمبر، رسولا کې دا تنوین د تعظیم دپاره دی، من انفسهم د دوی د جنس نه. او د پیغمبر وجود دا د امت دپاره یو رحمت دی. د نبی علیه السلام زویو ابراهیم دا د یوې داینې په کور کې و، هغې یې پرورش کاوه. نو چې کله دا سخت شو نبی علیه السلام پسې جواب ولېږو ستاسو زوی دا بیمار شوی دی او تاسو راشي. نبی علیه السلام لاړ او دا زوی په دې غېږ کې راواغسته او دا سایې بس ختله، روح یې دغه کاوه. نبی علیه السلام د سترګو نه چې دی هغه اوښکې روانې شوې. یو صحابي ورته وایي ای د الله رسوله وایي تاسو هم ژاړئ. نبی علیه السلام ورته عجیبه الفاظ ان العین تدمع، سترګې اوښکې چې دی دا بهی او زړه چې دی دا خفه دی. او ای ابراهیم موږ ستا په جدایۍ باندې څه یو خفه یو. بس چې سړی او دغه نه کوي چغې سورې چې دی دا نه وایي نور خامخا دا د زړه ټوکړه ده، خفګان به راځي خو د الله په رضا باندې به زمونږ څه د الله په قضا باندې به زمونږ رضا وي. بس الله چې څنګه فیصله کړې ده بس په هغې باندې زمونږ رضا ده. او دا شان نبی علیه السلام په دې خپه کې چې دی دغه درد په دې ګوټنه کې زنګانه دا سترګې هغې په ولاړه باندې اودس مات کړو. دا د امت دپاره رحمت دی. تکلیف یې درته کېناستی نه شي نو په ولاړه باندې اودس چې دی دا ماتولی شي نو دا د الله احسان دی په دې مؤمنانو باندې. اذ بعث فیهم رسولا، په هغه وخت کې چې راولېږو په دې کې یو پیغمبر من انفسهم د دوی د جنس او یتلو علیهم، دا پیغمبر بلولي په دې باندې آیاته د الله آیاتونه، مراد ته قرآن دی. قرآن الفاظ باندې امت او د خلکو ته چې دا زده کوي او د قرآن د الفاظو د دې ډېر زیات اجر او ثواب دی. ځکه حدیث شریف کې راځي من قرأ حرفا من کتاب الله، وای چا چې د قرآن یو حرف ولوستو نو د دې لپاره به په دې هر یو حرف باندې چې د لس نه کوي
اوس الف لام مونږ وایو نو درې حروف دي او دېرش نیکۍ چې د انسان ته دا میلاو شي. یتلو علیهم لولي به په دې باندې آیاته د الله آیاتونه او ویزکیهم پاکی به دوی لره د اخلاق او رذیلونه یا تربیت پکې د دوی یعنی د کفر او شرک او د نفاق د دینه به پاکی او ایمان او توحید او اخلاق د دینه به د دې خلکو د زړونو ډاډه کوي. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحبت کې بچ لک ساتم څوک کېناست اوس کو منګه شپېته او یا کاله مجاهده وکړو هغه د نبی علیه السلام هغه لک صحبت پاګه باندې چې زړه ته کومه صفایي ملاوېدل هغه صفایي چې د اوس نشي ملاوېدل. یو ځل حنظله رضی الله تعالی عنه एकदम आवाज को नाफق حنظله منافق شو او بکر صدیق رضی الله تعالی وایي سوي وایي مونږ چې د نبی عليه الصلاه والسلام په مجلس کې نو به یو شان چې کله هغه مجلس نه راوځي نو دیم حالات کې پیټ دا بدل وي. او بکر صدیق رضی الله تعالی وایي دا حال خو زمان دی د نبی عليه الصلاه والسلام مجلس کې چې دا یو حالات یو شان دي چې هغه نه راوځي د حالات بل شان دي. دوانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته لاړل اے د الله رسول اعظم خدا کیفیت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي دا کوم کیفیت باندې چې تاسو زما خواته یو دغه شان تاسو بهر نه نو پرشتو به تاسو ته پرې الله کې هغه مصافحه به در سره کوله. زما په مجلس کې چې کله یې نو دا خو انوارات په ما باندې راوړيږي پاګه سره تاسو د زړه صفایي دي دلته تاسو کیفیت یو شانتي وي او کله بهر وځي نو به تاسو کیفیت دا بدلی لکه موږ د جمعات کې زړه سکون امراته بس او قران تلاوت کو یو شان کیفیت بهر چې به کله وځو د خلکو سره دا به بل شان کیفیت. نو پیغمبر کار بسې وي زکیهم پاکي بدوی لره د دې تزکیه وکي د کفر او شرک او د نفاق نه بدوی پاکي او دا شان توحید او خو اخلاق د دینه بد دي خلکو د ځلون راسکي دا بڑا کوي. او يعلمهم الكتاب تعلیم به ورکړي دوی ته د کتاب نه مراد قران دی. د قران الفاظ به ورته هم زده کوي خو د قران معانی دا به ورته هم چې دا کوي ځکه قران دا بغیر د استاد نه زده کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام انما بعثت معلما زه استاد جوړ کړل شوی مر علی ګل شوی یعنی زه استاد یم. ارام کې عرب دا تخبر یعنی صحابه دا عربو په عربی په هدل خو د قران لپاره د استاد چې د ضرورت ځکه چې کله د رمضان په باره کې دا آیاتونه را نازل شو خورس کوي تر دې پورې چې دا سپین تار د تور تار نه دا جدا شي. یو صحابي هغه یو تور تار راغسته دی یو سپین تار راغسته او د خپل بالغ لاندې او تکیا لاندې خو دی بس ګوري ورته خوراک کوي ګوري ان تر دې چې خاصه باشه ورو دا تور تار د سپین نه چې دا جدا شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراله وی ما خو د قشنده تارون ورکړي نبی سم انک لعریض القفاص تار اثر خړې وګد دیخه شپه او ورځ دار لاندې کړو ځکه تو تار د سپین تار نه مواد خو شپه او ورځ ده. هغه په پجن یو صحابه عرب یعنی قران چې په عربی کې نازل شوی خو دیم داغه په مطلب باندې هغه پوهیدل نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته مطلب داغه او خو ويعلمهم الكتاب تعلیم به ورکړي دته د کتاب. او امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صدق نور الله مرقده یو حدیث راوړی د پاره کې دا ذکر کړي قران یعنی صرف یو آیت از دکول بغیر د معنی نه دا د سل رکعاتونو په نتیجه هغه افضل دي. خو چې یو آیت په ترجمه سره از دکی منګل ته یو آیت دو آیت ترجمه کو نو چې یو آیت په ترجمه سره از دکی نو دا د زر رکعاتونو په نتیجه افضل دي. اوس موږ ودی گزر رکعاته کول دا ډېر زیات ګران کار دی. رمضان کې شل رکعات تراویح او هغه ته زمون مړه چې د ماته او بس زر چې کوم امام تیز هم خوخي او چې کوم لکه په قلاره کې هغه ډېر زیات بدیش ځکه ټیم لګي کنه نو دې زر رکعات نه په کول دا ډېر زیات ګران دي. نو قران
یو آیت په ترجمه سره زده کړه دغه د زر رکعت نفل اجر ثواب دا ملایږي ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکړي دې ته د کتاب والحکمت او د احادیث حکمت نه مراد احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی د دې احادیث تعلیم دا به هم د خلکو ته دا ورکړي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين دا ان دا مخفف من المستقل د من عربی کو اصل کې انهم دي بشک دیو من قبل مکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثتنا لفي ضلال مبين خامخاف اغا گمراهی کارکی اولما اصابتكم آیا هر کله چې ورسې تاسو ته مصیبت یعنی په احد کې تاسو نه اویا کسان دا شهیدان شو نو قد اصبتم مثلها تاسو دی مشرکین تددید وچوند چې هغه تکلیف رسوله یعنی اویا د مرداران کړي په غزوه بدر کې او اویان ته ژوندۍ گرفتار کړي نو قلتم تاسو ان هذا د کوم ځای نه تکلیف رااله نو قل ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو من عند انفسکم دا تاسو د نفسونو طرف نه دي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په جبل رمات باندې 50 کسان کې نولي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خبره هغه تعمیل ونه کړل شو هغه پوره نشو نو تاسو هغه کم فتح ورته الله درکړه دا فتح په شکست سره دوباره شي را بدل شو دا تاسو نه نفسونو د طرف نو ان الله بشک الله تعالی چې علی کل شیء په هر شی باندې قادر دی لقد من الله فتحقیق سره الله احسان کړی دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم باغا وقت کی چې راولېږو په دې کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو نه یعنی د دوی پشان انسان دی یتلو علیهم دا پیغمبر لولي په دې باندې آیاته دا الله آیاتنا ويزکیهم او پاکی دوی لرا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکي دوی ته د کتاب والحکمت او د حکمت وان كانوا او بشکا دوی من قبل مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثتنا لفی ضلال مبین خامخا پغا گمراهی ښکار کی اولما آیا هر کله اصابتکم چې ورسېدو تاسو ته مصیبت قد اصبتم فتاقق سنا تاسو رسول مثلیها د دې مصیبت دوچوندا یعنی په بدر کې قلتم تاسو ان هذا من اين هذا د کمز نرال دا مصیبت قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو من عند انفسکم دا ستاسو د نفسونو د طرفو ان الله بشک الله تعالی چې علی کل شیء په هر یو شی باندې قادر دی لقد من الله فتحقیق سره الله احسان کړی دی علی المؤمنین فمؤمنان باندې اذ بعث فیهم وقت چې راولېږو په دې کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو نه یتلو علیهم دا پیغمبر لولي په دې باندې آیاته د الله آیاتنا ويزکیهم او پاکی دوی لرا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکوي دوی ته د کتاب والحکمت او د حکمت وان كانوا او بشک دوی من قبل مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثتنا لفی ضلال خامخا په گمراهی مبین ښکار کی اولما آیا هر کله اصابتکم چې ورسېدو تاسو ته مصیبت نو قد اصبتم فتاقق سره تاسو رسولو مثلیها د دې دوه چوندا قلتم نو تاسو ویل ان هذا د کوم ځای نه راغلی دا مصیبت قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو من عند انفسکم دا ستاسو د نفسونو د طرف نه دی ان الله بشک الله تعالی چې دی علی کل شیء په هر یو شی باندې قادر دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمل سماور په باندې فور د عمل کولو توفیق راکړي فلا ذا خپل تعالی خپل محبت را نصیب
د نبی علیه الصلاۃ والسلام کامله طریقه زموږ په ژوند کې راولي. الله زموږ هر قسم شرعي حاجات د خپل خزانو غیبونه پوره کړي. الله څومره بیماران دي صحت کامله عاجله مستمر ور نصیب کړي. الله څومره قرضداري دغه د قرضونو د خپل خزانو غیبونه بندوبست وکړي. الله څومره مسافر رونه دي الله دا کې منګول خپل کورونو ته چیرې راولي. الله په خپل کلی علاقه کې مونږ ټول ته حلال رزق سي درکړي د حرامونو مونږ محفوظ کړي. الله د دین خدمت نه واغستل کړي. الله فارش معلا باندې زمونږ د قبولیت فیصله وکړي. الله مونږ قبول کړي. الله د خپل دین خدمت نه چې دغه واغستل کړي. الله زمونږ ټول دنیوي ضرورت او خپل خزانو غیبونه پوره کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.